ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. سورة يهود تنزيش آيات مخي الله رب العزت مسألة التوحيد ثابتك او فردي خبر باندي الله تعبدوا الا الله غیر الله د بل چا بندگی مکو یا غا تعقیب دلیل ثابت شو دا هغه د فارس لرشتم آیات کی مثال پیش شو د فار د وضاحت او بیا چې شاده ومنل داغو د فار بشارت ذکر کو کامیابی چا چې نو ومنل داغو د فار تخویف ذکر کو لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون. قیامت کې غټ تاوانیان هم دغه خلک دي چې هغه په دنیا کې د عقیدې د توحید څخه محروم شو. نو اوس د دې مسالې د مضبوطوالي لپاره چې الله تعبدوا الا الله الله رب العزت پیشی نقلی دلائل فاغو کی اول واقعا دا آدم علیہ السلام دا نوح علیہ السلام ذکر کی فدغه مسئلہ باندې چې الله تعبدوا الا الله نوح علیہ السلام هم مبعوث سویو چې دغه دفاره نوح علیہ السلام ننم سوا کال محنت کړو شو کال ننم سوا کال دا د اهم مسله ده چې د همځکه اسمانونه دا کائنات چې ولاږي هم دغه عقیدې په بنیاد ولاږي که دغه عقیده د ځمکې د سره ورکه شي نو بیا به نه مځکې نه به اسمانونه بیا د دې ضرورت نشته. او دا دای مسله نه ده چې دا د دوه شپو مسله ده د کال مسله ده د یو هفتې مسله ده یا د 15 کالو مسله ده دا چې الله تاسو عمر درکړي دا هغه اواز دې د خپل شي چې الله تعبدوا الا اياه الله تعبدوا الا الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اعبدوا ربكم دغه آواز دې د خپل خېږي دراساته یأتیک الیقین چې مرګ دل راځي ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام الله وایي ما وجدو څو کاله دا مسله وکړه سورة عنکبوت وګورئ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم آیات کریمه سورلس وګور ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اکنن الله وای مزلزله نوح علیہ الصلوۃ والسلام وقل قوم تا فلبث فيهم 1000 سنة فلبث فيهم نوح علیہ السلام وقت تیر کو پدوی کی 1000 سنة زر کال عمر پخله یادی بیشی دیر عمر دیگه همه دا ایوه مسئله کول الا 50 عاما منگر نه 50
50 کاله مانده او دلته یوه نکته ده مفسرین راباسي دا کله چې الله رب العزت وایي چې وخت یې چې تېر کړي هلته لفظ د سنې راوړي او کله چې بیا استثناء جن کی هلته لفظ د عام راوړي سنا هم کال ته وایي عام هم کال ته وایي دا لفظ یې ولې بدل کړي ایسې د پام کوونکو مې زده کړي سنا د کهسالي و کال ته وایي هغه کال ته چې په هغه کې کهسالي مشکلات زیات پریشانی اضطرابات زیات مشکلات زیات و دغه کال ته سنا وایي کله چې خوشحالي بشکلي آرام اطمینان وي هغه په هغه کال ته بیا عام وایي ځکه یوسف علیه السلام په قوم کې په زمانه کې په مصر کې کهسالي راغلی اووه کاله به شکلي وي اووه کاله بعد بیا سختې کهسالي راغلې یوسف علیه السلام چې هغه سړي ته تعبیر د خوب ورکوي وایي ثم یأتي عام یغاث الناس بیا به یو کال راځي ثم یأتي عام هلته هم لفظ د عام راځي هلته به فریادرسي د خلکو کېږي عام هغه کال ته وایي چې په هغه کې اطمینان وي په دې کې اشاره څه شته دا د یوې خبرې دپاره درته ووایم چې دا لفظ یې بدل کړي اول وایي فلبث فیهم الف سنه الا 50 سنه پکار او دلته د سنې پر ځای لفظ د عام راوړي دې خو سر خلاص سنه د کهسالي کال ته وایي د تکلیفو کال ته وایي عام د خوشحالي کال ته وایي نتیجه شره یعنی دا زر کاله نوح علیه السلام عمر ابن عباس لا وایي 1050 کاله عمر و 50 کاله مخکې د نبوت دغه نیم سوه کاله عمر ټول پر نوح علیه السلام باندې په تکلیف تېر سو د ده د خوشحالۍ شپې چې وې هغه په دې 1000 کاله کې صرف 50 کاله دا د دې وجې چې دا بدل کړه دا تکلیفونه لري خواري لري خواري به برداشي خواري به دی خواري برداشي لکه د ابراهیم علیه السلام په دې سورة عنکبوت کې د شپې واقعه راځي د ابراهیم علیه السلام حتی خلک به دي اور ته هم ورواچي بیا به هم مثلا نه پرېږدي دونه خواري به برداشي دونه تکالیف به برداشي دلته د دې دپاره راځي چې انسان راځي مسله به نه پرېږدي خلک به دي اور ته واچي ته به باره مسله پرېږدي یا د دور په بدعتي یا د یو د روپۍ پیر ستا سترګې راغېټې چې بالا څه مسله پرېږدي ودې څه کومه یاره ما کله دی خبرې کوم ورته ولوېږي ډېر ښه دي نبي علیه السلام وایي لا تشرک بالله وان قتلت او حرقت شرک رد مه پرېږده شرک مه کوه شرک رد کوه توحید عقیده بیانوه توحید عقیده ولره وان قتلت او حرقت اگر که وژل کېږي که سوځل کېږي ځکه چې ابراهیم علیه السلام ځان سوځلو ته ورکړ او ځان یې شرک ته ور نه کړ رد د شرک یې پرې نه شو هغه مسله چې الله تعبد الا الله هغه یې پرې نه شو نو دا نه نیم سوه کال عمر شی دی د یو کال د 2 کلو شی نه دی د 5 کلو شی نه دی تا د عمر سره سم حتی یأتیک الیقین په دې دا مسله نو دا یوه دا واقعه ده په دې پسې دویمه واقعه
د هود علیه السلام دا درېیمه واقعه، د صالح علیه السلام دا دغه درې واقعات تعلق لري د دعوې سره د سورت. هغه اوله دعوه د سورت چې الله تعبدو الا الله اصلنا ولده مسله نه ده، بلکې د دې مسلې دپاره الله نوح علیه السلام راستولي. نوح علیه السلام ټول عمر و دې مسله ته وقف کړی و چې الله تعبدو الا الله. د دې بعد هود علیه السلام، د دې بعد صالح علیه السلام څه څوک چې دا مسله نه کوي. چیرې شرکي، چیرې خلک په شرک مبتلا دي، چیرې په کومه علاقه کې دربارونه موجود دي، هلته د نرو د ښځو پر ازدحام نر ښځې ګډ وډ طوافونه پر ښي خارې خرجې ځین اخلي. هلته غیر د الله د مخلوق څخه غیبي حاجتونه غوښتل کېږي. یو سړی په مسله خبرې پر هغو باندې فرض دی چې دا مسله اشاعت وکړي. ځکه چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د نبي علیه السلام او د نوح علیه السلام پورې لس قرنه لس پیړۍ ټول پر توحید. سورة بقره وګورئ، اول د بقرې آیات درته ووایم، بیا به دا پکې درځئ سر ورسره خلاص. كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. آيات كلمات بس توجه لسوقه. اول آیات وګور. نوح علیه السلام الله رب العزت راوجرو څو چې نوح علیه السلام راغ، یعنی شرک د مځکې پر سر باندې ایجاد شو، خلق شیطان په شرک اخته کړ. هغه د الله مخلوق ته د الوهیت صفات ورکړل، لکه دا و چې د خدایتوب صفتونه خپلو سیدانو، پیرانو، مړو ژوندو لره ثابت کړي دي، او نوم یې د څه شو کړي؟ نوم یې د کرامت ورکړي دي. دا صاحب کرامات، او وایي دا یوه ډله ده، وایي دا کشفیه ده. وایي یار علم غیب خو نشته، خو دوی کشف ورته کېږي. د کشف عقیده د شرک عقیده ده. دا په یاد ولرئ، کشف د علم غیب په مابین کې فرق صرف د لفظ دی. علم غیب خو د الله خاص ده، لیکن اولیاو ته کشف کېږي. کشف دا دی چې سر یې پټ ټول جهان در په در عرش در فرش ټول وده ته دی ظاهر کړي. داسې د علم غیب څه معنا ده؟ علم غیب یعنې خبرېده په پټ. کشف څه شته وایي؟ دا ته کشف وایي. دا پرده دلته پرته ده، دا داسې کور ده، دا ګرځ ښکاره سوه، دا ته کشف وایي. خالي نوم ور بدل کړي. کشف قبور هم دغه دی، د قبر الله هلته ټول وده ته معلوم. چې عقیده غلطه ده د لوی سره، او بیا چې دا پر ګډ کې دا بیا یک نه شي د شي. الله وایي کان الناس امتن، دا د علم غیب صفت یې ورله ثابت کړ، نوم یې د کرامت ورکړ. کان الناس امتا واحدتا، او خلق امت واحده یو امت چې ټول الله توحید. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي سورة یونس 11 آیات کې وایي فاختلفوا دی اختلاف وکړو. چې دوی کله اختلاف وکړ، الله څه وکړو؟ فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین.
الله راولېږل نبیان زیرې ورکوونکي بیرې ورکوونکي څوک چې دا مسله مني چې الله تعبد الا الله د هغو دپاره زیرې ورکړي د کامیابۍ د جنتونو د الله سجده څوک چې د دې مسلې څه منکر خالق الله لره عبادت نه کوي د الله سره نور هم یو ځای کړي په دې عقیده چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله هغو ته بیره ورکړه وانزل معهم الكتاب راویلېږو سره د دې کتاب آسماني ګوره بندګانو اصلاح چې راځي هغه په هغه کتاب راځي چې الله و نبي ته ورکړی نبي خلک هغه ته رابللي نو د هغې د الله کتاب پرېښو د بندګانو په کتابو پسې سو او ځان لا کامیابه بولي د الله په کتاب باندې جوړ نه راځي ټول راځي د بنده په کتاب باندې جوړ راځي دغه جوړ د الله په اعتراف در بدل کې خامخا وانزل معهم الكتاب دغه انبیاء علیهم الصلاة والسلام نه دا د مځکې پر سر شارع خلک کامل مکمل خلک او ډېر عقلمند خلک د جسم د لحاظ پورا د علم د لحاظ پورا او د عقل د لحاظ پورا در هر چا بالا دی در هر چا مرتبه بالا دی د هر نبي بیا هم الله رب العزت دا نور چې ډېر هوښیار سړی ما پیدا کړی عقلا جسمن علما کامل یې زه د خلکو اصلاح د دې خپل پوه د دې خپل عقل د دې خپل علم مطابق کوه نه هغه ته نه پرېږدي وانزل معهم الكتاب چې دا نقطه پرته چې څه که ستا امت دی دا ټول به اتباع د دغه کتاب لرئ قانون به د زندګۍ دغه کتاب چې ما در کړی دی دا به جوړوي څومره ښایسته خبره ځکه چې دا نظام جوړېده دا قانون جوړېده دا د بنده په پوه د بنده په عقل نه کېږي ورنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در هر چا هوښیار بنده و در هر چا پوه انسان خو بیا هم الله رب العزت څه شي ورکړي کتاب یې ورکړه درویشت کاله څو میاشتې الله کتاب پر کامل مکمل کو په هغه یې صحابه کرام پوه کړو نو نبي علیه الصلاة وسلام ته الله ویل بس ستا نور ضرورت د اوسېدو دنیا کې نشته ته ما له راځه دا ځای کې دی اوس نبي علیه السلام دوی وایي دا د ژوندۍ دی درود اوري چې خبره وکړو عبارت فتوا د پې پروګنډې کوي نبی علیه السلام په دې ځای کې دی چې به الله عرش د رحمان دی لاندې مکان د محمد رسول الله دا دی چې وایي د نږدې څه درود اورېدلي د ملایکې ورځ د دا نږدې څه ستا مقصد کې چې دا قبر ته دی دا قبر کې ژوندی بولي دا خو نه دی که چېرې په هغه ځای کې محمد رسول الله په حدیث ثابت دی چې هغه ځای کې الله عرش د رحمان دی لاندې مکان د محمد رسول الله ځای دی ځکه نبي علیه الصلاة وسلام یو وارې هغه ځای لیدل ملایکو چې پوښتنه وکړه چې دا څنګه ځای دی ول دا ستا ځای دی چې کله ته مړ شه دغه ځای له به راځې ده ول ما پرېږدي چې زه یو وارې وګورم د لرې لیدلي شپې ملایکو بیا ولیږله نو هغه ورته وویل چې اوس نه کېږي ولې نه کېږي قد بقي لك عمرا ستا وخت پاته دی کله چې د ستا وخت پوره شو ته به دغه ځای له راځې نو ول د دې زمانې کاجي شو بیا چې هغه ځای چې دی بیا پر هغه باندې د مدینې او د شمن فرق شته د امریکې او د پاکستان فرق شته چې دا خپلو خبرو باندې دا حدیثونه باندې ځي چې د قرآن برخلاف دا حدیث رد وکړي عبارت تا پر یو ځای بولي منکر حدیث چې بولي نو د به دا ځای ته کېږي وایي پر دغه منبر د انکار حدیث خبرې کېږي انکار حدیث خبرې څه وکړي انکار حدیث څنګه کوي چې نبي په قبر کې ته کوي چې نبي په قبر کې ژوندی بولي دا د ژوندو ځای ګسه چې وایي چې سړی راولاړ شي یو انسان ژوندی په دغه ځای کې ښخ خیر پسې ورواړي دا قاتل دی که نه دی
دا به پر قصاصېږي که به نه قصاصېږي دا ظلم دی که نه دی صحابه دای ظالمانو چې ژوندی نبي یې په قبر کې شته هغه هلته لمنځونه کوي ډوډۍ به غواړي یو اودس به تازه کوي یو خو تصفیه کېږي به انسان دی دا بندوبست یې څوک هغه بیا ته به غیبي کوي او زه چې ژوندی بولي هلته په جنت کې بولي نو په دې به انګلیس خلستان نه خلاصېږي خبرې په یو رقم نه نو الله رب العزت د دنیا د نظام د جوړولو دپاره دغه انبیاو سره راولې د کتاب په حق چې سپار لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فی چې دوی په هغه کې اختلاف وکړي نو دا لس تیوري دي د نوح علیه السلام د نوح علیه السلام د آدم علیه السلام پورې د آدم علیه السلام 15 زامن وو چې هغه سورة نوح ذکر کړي دي پرون موږ راواړو چې هغه ود سواو یغوثو یعوقو نصر دغه خلق نیکان بندگان و عبدالله بن عباس وایي هم ابناء آدم وودهم اکبرهم و ابرهم ود ډېر نیکوکاره او مشر سړی و او ډېر عابد انسان کله چې دوی مړه سي ابن کثیر البدایه والنهایه کې لیکي او به د خپل تذکیر کې لیکي وایي فلما ماتوا وقفوا على قبورهم کله چې هغه مړه سو دوی راله پر قبرو باندې کښېنستل ورته ژړلې سلګرګان خلک وایي او څه عبادتونه مې کول امر بالمعروف مې کاوه او خلکو ته مې ښې لارې ورښودې چې مړه سوه د دوی سره محبت کله یې زامنو یا لمسیانو قریبانې وه راتله پر دا قبر باندې به یې ژړل او اخر دغه ژړا په دې بدله سوه فرماتې ټول د شیطان دی درجه پر درجه انسان شرک ته رسي اول د دې خلکو سره محبت و د هغه محبت د وجې د هغو پر قبرو باندې ژړل چې وخت تېر کړو پر دې قبرو باندې به عرب سي ملنګیان د قبرو عبادت یې شروع کړو د زیات محبت چې د خپل حد واړي د غلو په محبت دا انسان شرک ته رسي دا دای دې لکه دا اوس تصویران نه دا بدپرستي هم د دغه ځای شروع سوي دا مې د نیکه تصویر دی دا مې د پلار تصویر دی دا مې د پارټۍ د مشر تصویر هغه کمره کې غټ غټ تصویران هم لګوي دي او هلته لمنځونه هم چې دا مسله په یاد ولري دی تصویر چې د هغه مخ معلومیږي په کومه کوټه کې لګېدلی که پر مخې که پر شایي که پر دې اړخې که پر دې اړخې په هغه کوټه کې لمونځ کول په هغه کمره کې لمونځ کول دا مکروه تحریمي دی لمونځ چې مکروه چې دی دی نو څه درته وایم دا خوند لای هغه بیا څه نه کوې دا مکروه یې مثال درښیم دی تی جنت کې خوښ او چې مخکې کې څه یې کېږي دی نور بدن یې پوره وي دغه نتیجې چې د هغه چې ټول مکمل یې پوره وي دون تصویر چې د هغه بغیر ژوند نه کېږي هغه تصویر بیا پروا نه لري معتبر یې مخ دی دا نیم بدن نو خامخا پوره نه دي چې لاسونه پښې بیا ګرده مانېږي په دې کې لمونځ مکروه تحریمي دي دا خلک چی څپاره دي داسې مقصد مې دا او دا مسله یې په یاد راځي دا دې دپاره خلک لګوي چې د دا سړي سره د دوی زیات محبت وي زیاته مینې دا یو یادګار یو شي دغه یادګار انسان آخر و شرک ته ورسي دا محبت چې د خپلې اندازه وایي بیا انسان شرک ته رسي نبی علیه السلام وایي لا تطروني كما اطري عيسى ابن مريم ما د خپل حد مه پورته کوئ زما سره هغه محبت د خدایتوب مه کوئ لکه چې نصاراو هغه محبت د خدایتوب
د عیسی علیه السلام سره کړي اتباع او کلک موحدان او محبت ورسره زیات شو د دا اندازې په دې محبت کې غول و زیاتوب وکړو حتی قالو انه ابن الله چې دا د الله ګسو زوی په دې حال ته ورسېد ما در هغه حج مشروع مه پورته کوي اخر به زما په باره کې دا وایي چې دا محمد رسول الله د الله زوی دي چې به په دا عقیده کافران زما په باره کې دا عقیده ولرئ چې عبده و رسول دا د الله بنده دی د الله رسول دغه انسان د دې شرک ابتدا د دې شرک شروع هم د دغه ځای څخه شوې ده چې دا محبت هغه در خپل حج مشروع واوښت کرا پر دا قبرو باندې جوړل قبرو راتلل د دغه اندازې اخرې د ده په واسطه غوښتو بیا د ده څه غوښتو چې کله خلق شیطان په شرک اخته کړ الله رب العزت راولېږو نوح علیه السلام او دا نوح علیه السلام اول رسول دی چې هغه مبعوث شوی دی په رد کې د شرک ورنه د ده څه مخکې نور نبیان هم چې هغه یو ادریس علیه السلام و دویم آدم علیه السلام هغه زمانه کې شرک نو هغه د شرک پر رد کې مبعوث شوی نو د شرک پر رد کې مبعوث شوی دی اول پیغمبر نوح علیه السلام آخر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس ترجمه ته ګور ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا موږ نوح علیه السلام الى قومه وخفل قوم إني لكم نذير مبين کله چې ولرالی ورته ویل دا جمله را باسي دلته فقال محذوف دي چې کله ولرالی نه ورته وویل چې انی لکم نذیر مبین یقینا زه یم ستا دپاره نذیر مبین ښکاره کومه خبره وکړه چې الله تعبدو الا الله چې تاسو بندګي مه کوئ غیر د الله دا ټکي په اول د سورت کې چیز دغه مسله الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدو الا الله کتاب هم دا قرآن دې دپاره نازل شوی دی د دې دپاره تفصیلي الله بیان کړی دی دې دپاره دا محکم آیاتونه نازل کړي چې الله تعبدو الا الله دې دپاره نوح علیه السلام رالیږلی دی چې قوم له رالی دا یې ورته ویل چې الله تعبدو الا الله سورة نوح وګور څه بیان نور شته سورة نوح اول آیات دویم آیات دریم آیات سره شروع کی سورة نوح الله وإنا أرسلنا نوحا إلى قومه إكنا ملغلو نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه وخفل قومتا فكما مثلا دلتوان إني لكم نذير مبين فجي مثلا الله ويلغلو شأن أنذر وبروا دا شرک یو مهلک مرض دی دا شرک د الله څخه ثبات او سورۃ روم کې الله وایي چې الله څه قومونه تباه کړي دون قومونه تباه کړي دي چې لا يعلمهم الا الله سورۃ ابراهیم کې وایي چې د هغو په تعداد د هغو په شمار سوا د الله څخه هیڅوک خبر نه دی دا څه تباه کړي دي ټول سورۃ روم کې وایي کان اکثرهم مشرکین سلوس دویشتم آیات کې وایي د روم چې دا په دغه شرک باندې تباه کړه په دا شرک نه هلاک کړه دا یو مهلک مرض دی یو مهلک عقیده ده دا د تباهي عقیده د انسان تباه کوي نه د دې تباهي څه وګورو چې دا د عقیده پرېږدي د عقیدې سره تباه کېږي
ان انذر قومك وذر وساقهم من قبل ان يأتيهم مخیر دی چراجی دی در عذاب علیم دردناک معلم درد الخون کی عذاب راجی دی چکل راز قال يا قوم إني لكم نذير مبين إذ ما قوم يكرن زيم سيد فارا نذير مبين برون كشارا وكما مسألة الله تعبدوا إلا الله دل توايش مجھے مسألة راغلو كان يعبد الله واتقوه واتيعون عبادت کوي د الله او بیرېږي د الله څخه شرک پرېږدي واتیعون ما خبره ومنئ دا مسله راغله ولې که شرک پرېږدئ إني أخاف عليكم عذاب يوم عليم سورة هود لراسي کدا الله عبادت ورنکې د غیر الله عبادت وکړي شرک پرېږدئ نو بیا انی کنن ذا اخافو بیریزم علیکم پر تاسو باندې عذاب د عذاب یوم د ورځ علیم دردناک باج معنا کی چې دلته خوف معنا د علم انی اخافو ذ پویزم دا بکره کې د توري تر څو خوف معنا د علم فإن خفتم كثير معلومة إني أخاف عليكم زپویلم ترجیبان کتاس شرک پرینزی تاس با عذاب علیم در رسیج ما تا معلومات تا یدا عام مانا دا خوف خپل مانا عام ورسی مانا وکا چه إني أخاف عليكم زبیدیگم پر تاس باندی عذاب دا عذاب یوم دورز علیم دردناک دا علیم من صفت دا عذاب دی پا یو ورځ کی یو دردناک عذاب راځي دی چکل دا مسئلہ وک نوح علیہ السلام چکل دا مسئلہ وک دی کم جواب وک هاغه دی جوابونه دی آیات کریمه چې الله ذکر کیږي چې دا خلقو پر نوح علیہ السلام باندې سلور اعتراضات وکړه هغه مسله چې نوح علیہ السلام کړو هغه مسله چې محمد رسول الله کړو هغه مسله چې موږ وکړه هم اعتراضونه شروع بیا چې یو موحد کوي په بل علاقه کې یو موحد کوي پر هغه به اعتراضونه کوي ځکه چې خلک هر څه ته تیار دي هر څه منلو ته تیار دي سوا د منلو څخه د توحید هر څه منلو ته تیار دي سوا د منلو څخه د قرآن یو قرآن توحید نه مني نور هر څه مني د شي تشبیه نه مني دغه اندازې شیطان بازی په ټولې چې سپي په غولو پناه غواړي ها د پښې د تلې څه هیله جوړه کړي د غربلګولي د پوندې څه علاج جوړ کړي د تور کارګه څه بیریش کارګه کوخ کې د سیوب څخه بم راشي وای دا نو کور راشي بم خو یو مرغد چې بم بو د دې سره یا د چا دغه ځای کاوچ وای پیسې را روان غیر خپل بیا کده دغی او پر تا با په توحید په مسله باندې اعتراض شي د شپې به د کور راوتی نشي په خونه به ننوتی نشي مړه کې ځغلي یو ځای ته په بل ځای لږي په یو غاب کې وخي ګرب وای تیغار راغلي لوی په ژره ژره انسانان وي غټ غټ ښځې وي خپلې کمرې ته به ورتلی نشي د بېبي سبا غیبي خوف لري همدغه هم ومنل څه چې ورته ووایه چې د هر څه کوونکی الله دې دغه جان نه مني دا ته دا مریدان دا ومنل چې پېژاند چې پېژاند چې پېژاند چې پېژاند چې نه څه کوئ
تو خو تحقیق وکړه چې دا حقیقت چې پیری دي که نه دي چې څه پیری دي پیری الله د انسان کمزوري مخلوق پیدا کړی دی هېڅ هم نشي کولی خپله د شیطان دغه په منل خو دې منلو ته تیار دي د توحید عقیدې منلو ته د قرآن منلو ته حتی چې پر دا ملي هنداره نه ده دا د نقلو کتاب هېڅ حیثیت نه لري چا لیدلي دي چا نه دي لیدلي پښتو نقلونه دي پخوا دا موبایلونه نه وو خلکو ساعت پسې راوي دغه به یې ښایي زده وو باره به نور پر راټولو په دلتکانو به ننوتلي د سهاره د 2 بجو به د شپې دغه نقلونه کول دغه تن څه عقیده لري هغه د ملي هندارې عقیده و دغه قرآن ته نه لري نور کتابونه لاسته کړي هغه رشید بیان ته عقیده لري لیکن قرآن ته عقیده نه لري د دغه وجیب الله سلام اخوند الله رحم وکړي هغه بود د رشید بابا ورکې شنه امیان لري مطلق هغه ته عقیده لري یو شی به وایي ځینې زده لیکن قرآن ته دغه عقیده دا خلک نه لري نو ځکه چې پر توحید باندې که نوح علیه السلام کړی و اعتراضونه که محمد رسول الله کړی و اعتراضونه و چېرته کې پر تا اعتراض 1000 کاله 100 کاله بعد یو په بل علاقه کې یو بل نسل خلک هغه مسله کې هلته به خلک پیدا کېږي پر هغه به اعتراض کوي اول اعتراض دا قال الملأ الذين كفروا من قومه وویل هغه خلکو چا وویل ملأو غټانو ملأ خپله معنا ډک ته وایي د څه شي ډک دا لوښي نه دا چې پروت وي اوبه ور واچوې ډک او دا ته ملأ الانا وایي دلته د ملأ څه معنا دلته ملأ په دې اعتبار ورته وایي چې دغه غټ غټ خلک ناست دي دا مشران اوس هم دا قاعده ده پخوا هم دغه قانون چې د دې کشرانو سترګې د هغو د رعبه ډکي سترګې د هغو د محبته ډکي زړونه سترګې د هغو د رعبه ډکي زړونه د هغو د محبته ډکي په دې اعتبار ملأ ورته وایي اوس هم د مشرانو په مخ کې دا کشران د ازاده ګپه ازادې خبرې نشي کولی سترګې د هغه د احترامه ډکي زړه د هغه د احترامه ډکي سترګې د هغه د رعبه ډکي چې اوس به بیخ شي نو په دې اعتبار ملأ ورته وایي دا کوم ملأ دا ناقص او ناحق غلط مشرانو الذین دا هغه ملأ کفروا من قومه چاغو انکار کړو د قوم سره د نوح علیه السلام اول اعتراض داو چې ما نراک الا بشرا مثلنا تو خو بشر یې ته پر مستثر دی ما نرا مړ نه وینو کېتا الا مگر بشرا مثلنا بشر یې په شان موږ او دا بشر لا څه کې دغه یو اعتراض د سورې اعراف وګورئ هلته دا نورو ګټې خبرې دي سورې اعراف دوی راوړه شپږم آیات وګورئ ملته ورته وایي چې د پلارو د نیکه د جن ورک سړی د پلارو د نیکه جن دې پرېښي نوې مسلې دې شروع کړې شین ګمراه درته جوړ شوی دی د دې ځای څخه راواخله قال الملأ من قومه اعراف شپږم آیات قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين اچنان مجلن تا په ګمراهۍ ښکاره کي غټ ګمراه سړی دا ګمراه ولې چې د پلارو د نیکه جن دې پرېښو نوې مسلې دې شروع کړي اوس موږ کوم وایي نوی مذهب شدی پنځم مذهب وایي شدی او خدای به الله چې د امام به په څلورو مذهبو کې په یوه مذهب هم نه او چې د قرآن مسله کې دی ستا په پنځم مذهب بدناموي بیا سورة
مؤمنون وګو دای هغه نو د شعیب علیه السلام واقعه ده نه هغه د شعیب علیه السلام واقعه ده هغه د شعیب علیه السلام په واقعه کې ان شاء الله دلته راوړو اوس به هغه خبرې د نوح علیه السلام دلته راټولي چې نوح علیه السلام د څلوېښت آیات وګورو سورة مؤمنون نانو ډېر ځایونه چې سورة بقره کې هم تېر شوي دي که ستا په یاد الم تر الی الملأ من بني اسرائیل من بعد موسی دلته هغه آیاتونه راټول کړي چې هغه کوم د نوح علیه السلام واقعه ذکر دي په هر سورت کې آیات درویشت وګور ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مسألة يوم مسألة فجلا جلا أنداز فجلا جلا عنوان كي الله فيه عنوان البدلي انداز البدلي فيو انداز فيو عنوان پورنچه فبل بپوچه فبل پورنچه فبل بپوچه فبل پورنچه فبل بپوچه او دې غټه غټه د فجلا جلا الفاظ کې الله راوړي فسابا فصاحت مې زیات چې الفاظ به ډېر وپېژنې په تورو په معناو به ډېر دی پوه الله وایي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا د آیات لکه د سورة اعراف افلا تتقون تاسو ولې ځانونه نه ساتئ د شرک پرېږ عبادت صرف الله کوي فقال الملأ الذين كفروا من قومه فقال الملأ والغتانو كم غتانو شاغ كافرانو من قومه دا قوم دا ما هذا كشران راوصل شدا سڑی میں خطا نبایسی در سوائی ما نراك الا بشر مثلنا مرسات چی گورو تزمن خود بشری از من دا قوم یوصلی حالتا وائی عام تار اعلان کی و نور خلق را کول کړي دي د هغو سرونو خلاصي د هغو په زړونو چې د نوح علیه السلام بدوالې ثابتوي ورته وایي چې ما هذا الا بشر مثلکم نه دی دا مګر بشر دی په شان ستاسو چې ګورې نوح علیه السلام خطا نه باسي د شرک دعوت کېدل ما هذا الا بشر مثلكم نددا مگر بشر دے پہچان سرساسو سغواڑی يريد ان يتفضل عليكم اذا تدالری چدے درجہ چلکے پر تاسو باندی اذا مشر کی من بطول فد پچی چدے سوائی من باغا کو دا مقصد دار او کچیر دا اللہ خوشتے ہوئے نے بشر نراستا ہو ولو شاء اللہ لانزل ملائکتا کچیری دا اللہ خوشتے ہوئے دنزک سرتا دا پیغام رسول دا پارچ دا اللہ پیغام ورسی اغا ملک پکارو بشر وجلال ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين مش خود پلار د نیکه صدا خبرې اورېدلې نه دي پلار د نیکه چې موږ لیدو د هغه دربارو ته سجدې کوئ او سورة قمر وګورو وقالوا مجنون وازدجر هلته بیا لیونی ورته وایي سورة قمر نهم آیات دا الله وكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا دي خلق خبري هم یو شان نی اصلی ته دشمنی په زړه کې چې وکم تور بدنامي هغه پر لګي څنګه دی یو هم نشته د تولد الزامونه دوه څاو لګي او دا واوري نبی عليه السلام وایي من قال في مؤمن ما ليس فيه
اسکنه الله ردغة الخبال. چا په مؤمن مسلمان موحد باندې دای خبره وکړه چې هغه په دې کې نو پرویزی نو د پرویزی وبه، د مذهب منکر نو د وبه، د حدیث منکر نو د وبه، جاهل نو د جاهل وبه، یا نور عیبونه پر ولګول. دا غیبتګر نه دی چې په خوله وځي هغه وایي. الله رب العزت د دې ځای ووسی چې په کوم ځای کې په جهنم کې د جهنميانو د سوځلو د وجې د هغو غوښې اوبه کوي، وینې کوي، زوی کوي، هغه راځي یو ځای جمع کېږي، دا سړی به په دغه مردار ځای کې الله واچي. یا جهنمي په جهنم کې بیا دی مردار ځای. دا خلک چې پروګنډې کوي دا دیګر د ځان دا ځای ته تیار کړي. ځکه چې نوح علیه السلام کې دا دی چې کوم الزامونه په کم تاور لګي، په کم تورې بدنامي، دا یو په هغه کې نو دلته سوی کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا. الله وایي زما بنده ته دلته نسبت ځان ته د وجې د شرافت د احترام و، ما پیغمبر کړی و، دوی هغه نسبت دروغ وکړه، هغه یې دروغجن وباله. څنګه وقالوا مجنون وازدجر، وقالوا وویل دی مجنون لیونی دی، وازدجر ترټل سوی دی. ذریات وګور لږ خوشحال لاړ شي، دوې درې ورځې د دې هغه کمره څه لږ خوشحال لاړ شي. دوه پنځوس آیات یې پیدا کړ. او د بیا لیونی ورته وایي. د فکر په لیوني نه دلته بیا یو ټکي ورسره زیاتوي چې دا ساحر دی. دا هغه تورنونه قرآن ذکر کړي چې قوم د نوح علیه السلام پر نوح علیه السلام لګولي دپاره د دې چې دی د هغه دعوې کړه چې الله تعبدو الا الله ته چپ کړي. الله وایي کذلک ما اتى الذين من قبلهم من رسول. اے پیغمبرہ دا خلق تا ساحر مسحور وائی. فخوان نبی تا کفار ساحر وائی، فخوان نبی تا کفار مسحور وائی. وس سوکو توائی وس آغا مسحور مسلمانان هم ورتوائی کنو ورتوائی واسو بدا عربو پاجو مستنو ورس. پر نبی جادو، نبی مسحور، نبی د شیخ در اثر لاندې نو. وکذلک ما اتى الذين من قبلهم من رسول. همدا څنګه راتله نه کړي مخکې ورته یو رسول په مسله د الله تعبدوا الا الله الا قالوا مگر دا مخالفین ویلي ساحر او مجنون، ساحر او مجنون. ساحر دی یا لیونی دی. دی نور ابتراعات بوتاننا هغه سورة انبیاء کی ذکر اوس راسي سورة هود لره چې ما نرا موږ نه وینو کیتا الا مگر بشرا مثلنا، مگر بشر په شان موږ. سورة المؤمنون کې وایي یاکلوا مما تاکلون، یاکلوا كما تأكلون ويشربون مما تشربون. وما نرى دویم اعتراض ششو وما نرى مرنوینو کہتا اتباع چی اتباع کرے رستا الا الذین مگر خلقهم چی دے اراجلنا اراجل من اراجل جمع دا ارزل دا په معنا د فقراو، په معنا د غریبان. هم اراجلنا دغه خوار خلق زموږ څوک
کسب دی کسب کې چې په هغه کې عزت نشته څوک یا نایان یا دا کنیان والا دغه کسې دی دا فکران خلک څنګه فکران دي بادي الرأي سادهګان خلک دي پښتو کې سادهګان دي ښکاره رای والا دي هر چا چې څوک ته وایي هغه دی مني ځکه چې دا ماله خلک دي دا هر وخت سرمایه‌داره خلک مسله د توحید په دې وجه هم نه مني چې د انسان کله په خدای مال دولت باندې غره شي د آخرت غافل شي د الله څخه لرې شي هغه ته بیا دا خوند نه ورکوي چې په بل دې پسې چې ورکوي نو د دې وجې څخه د ده کې تکبر څوک پر ځان بالا نشي برداشتولی مسکین سړي کې خوار سړي کې فقیر سړي کې دا شیان نه وي هغه څه د حق تابعدار چې د چا د خولې حق ور ورسېدی که لوی کوچنی دی په پسې کېږي په دې وجه سره دې خلکو یوه وجه د حق د نه قبلولو هم دغه وما نرى لکم بل موږ نه وینو تا موږ نه وینو لکم دپاره ستاسو علینا پر موږ باندې من فضل څه درجه تی په موږ څه چل لري چې اوس موږ پیسې موږ لرو او اعتبار کوي د یو اعتراض د ده پر ذات چې ته بشر ولي یې که ته حق وایې الله به ملک رسولی دویم اعتراض د هغه پر اتباعو پر شاګردان او بل په دا خپل تکبر مال دولت باندې غره کېدل وما نرى لکم علینا من فضل موږ نه وینو تاسو لره پر موږ باندې څه درجه اصلي خبره دا ده زموږ لوی خبره دا ده چې بل نه ظلم وکړو بلکې زموږ ګمان دی پر تاسو کاذبین د دروغجن د سره دسه درواغ وایي درواغ منلو ته موږ تیار نه یو دغه تور یې پر ولګاو نو چې یو سړی درواغ وایي یو سړی چې څوک درواغجن ثابت کې بیا چې انکار کوي بل نه درته وایي چې ولې نه منې ولې خو تا د خلکو ذهنونه جوړ کړي چې دا درواغ وایي وایي چې دا خلک د ملایان د دغه قرآن د ترجمې څخه انکار کوي هیڅ سړی دا نشي چې په دا قرآن خو ستا ایمان د دې څه ته ولې انکار کوي ولې د اول ورتویل چې په دې سړی ګناهګاره کېږي د هغوی ذهن یې دا ور جوړ کړي اوس هم لا تاسو سړی دا نه شي چې نو قرآن ولې نه وایي او دغه مسله په پنځم مذهب په وهابیت په پنجشیریت بدنامه کړې ده ملا صاحب خو اوس انکار کوي خلک یې ورسره مني دا نه ورته وایي چې دا حقه مسله ده ولې دی ذهن دا ور جوړ کړي چې دا غلطه دا خلک ترجمه غلطه کړي نو خلک بیا نه ورته وایي چې دی غلطه کړي څه خو صحیح وکړي ستاسو په بندو ژړې وبخښې وځي اوس یې بنده بل نظنکم کاذبین دا ازان د خلکو په غوږ کې وروک انو هیڅ څوک بیا د دې خبرې ته غوږ نه نیسي نه وده ته څوک دا وایي چې دی نو ولې نه منې ولې وایي درواغ وایي د اوس ملایان او د پیرانو مشرکین هم دغه قاعده وه د هغه پخوانو مشرکانو هم دغه عادت را روانو در اوسه پوه الله وایي اتواصوا به ام هم قوم طاغون دا یوه خبره چې لکه وایي چې سره کړي ولقد ارسلنا اکنن مجلزلی نوح علیہ السلام الى قومه وقفل قوم تکل شولرالی ورطوی ویلچ انی لکمی کنن زیم سیدفار نذیر مبین بیرون کی شکارا بجے مسئلہ تفصیل دا نظارت چیشتی چه اللہ اندہ لعنی تفسیری لا تعبدو الا اللہ تاس بندگی مکوی سواد اللہ سے انی کنن ذا اخاف علیکم بیریغم پر تاس عذاب یوم علیم دا عذاب دا ورزی دردناک ورز نہیں دردناک یعنی پا ورز کی عذاب دردناک رجی وی دا شر دا جوار دا وجدی فقال الملعو والغطان وغطان چلی انکار کرو دا قوم صحیح
د نوح علیه السلام ویل څلور اعتراضونه وکړه چې ما نرا موږ نه وینو کیتا الا مگر بشرا مثلنا مگر بشر په شان موږ وما نرا موږ نه وینو کیتا اتبع چې اتباع کړی ستا الا الذین مگر خلقهم چې دي اراجلنا هغه جلالات موږ د نور بیان سورتی انعام کسا سورت شورا کسا وقت ډیر تیر شوی دی په دې ځای نه وکړ باجی الرأی ښکاره رای والله چې وما نرا موږ نه وینو لکم د پاره ستاسو علینا پر موږ باندې